الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قدرمندو مؤمنانو مسلمانانو ورونو غواړم چې نن یو مسله د نکاح په رابطه بیا ستاسې په حضور کې په لنډ تفصیل سره وړاندې کوم. د اسلامي امت مستدل قرآن کریم، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجماع د امت او قیاس دی. موږ ته قرآن او سنت دا هدایت کوي په دې اجماع د امت د چې نکاح د اسلامي امت یو لوی او ستر نعمت د الله د طرفه دی چې دې نعمت نه ځوان او ځوانه دواړه مستفید کېدی شي. الله رب العالمین په دې آیات کې موږ ته هدایت کړی دی وانکحوا الایام منکم، نکاح وکئ بې نکاحو ته. دا یې لنډ او خلص ترجمه ده. ایاما د ایم جمع ده. ایم ویلی کېږي بې خاونده ښځه او بې ښځې خاوند. اگر که اطلاق یې زیات په ښځینه شوی، تاسو بې نکاحو ته نکاح وکئ، نو بې نکاح نارینو ته نکاح وکئ، بې نکاح زنانو ته نکاح وکئ. بیا دا بې نکاح زنانه که کونډه یو که پیغلی، په دې آیات کریمه کې الله هدایت کوي چې هغو ته نکاح پیدا کړي، بې نکاح یې مه پرېږدئ. والصالحین من عبادکم و امائکم، او کوم چې صالحه نیکعمله دي یا د ژوند د تېرېدلو استعداد هغه لري، د ژوند کولو استعداد لري، په دې معنی چې هغه کور چلولی شي، ژوند برابرولی شي. که هغه ستاسې مرایان او حتی ستاسې وینځ وي، هغه هم بې نکاح مه پرېږدئ. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، که چېرته هغوی فقرای، الله به د خپل پراخه نعمتونو نه د خپل فضل نه به الله غنیم کړي. د چا په کور کې چې لور تر 15 کلنۍ رسېږي، اسلامي شریعت هدایت دا کوي چې هغه په نکاح باندې ورکوي. هېڅ شی باید د هغې دپاره مانع نه وي تر څو چې شرعي عذر نه وي. مشکات شریف کې دا حدیث دی د تورات په حواله چې د چا په کور کې لور 12 کلنۍ ته ورسې ورې نه کړي، د هغې مسؤلیت د هغې د پلار په غاړه دی. جمهور امت په دې باندې فتوا ده چې 15 کلنۍ کې جنۍ او هلک دواړه بلوغ ته رسېږي، نو په غیر د شرعي عذر نه ځنډ، ډیل او تاخیر په نکاح کې صحیح نه دی. زمونږ په وطن کې یو تاخیر دا کېږي چې پیغله د پلار په کور کلونه کلونه ناستې نه ورکوي، یا د تعلیم په بانه یا د پوهنتون په بانه یا په بله بانه باندې د نکاح نه محرومه کړي، او یا دا چې پلار نیت کړی، ورونو یې نیت کړی چې په دې خپلې خور و لور باندې ښې ډېرې پیسې واخلي، چې دا دواړه کارونه د نکاح دپاره معنی نه ګرځېږي او د کورنۍ په دې باندې غاړه بندېږي. دا عمل، دا مکث او درنګ او اوږد وخت تېرول په خور و لور باندې متضمن دی فسادات کثیره ته، ډېر فسادونه پکې راځي. کېدای شي چا سره تعلق جوړ کړي، کېدای شي د کوره ووځي، کېدای شي وتښتېږي، لکه څنګه چې تاسې په معاشره کې خبره سئ وګورئ چې دې معاشره کې څه رقم حالت روان. کېدای شي او مرض ورته واقع شي، خودکشي وکړي. د دې ټولو ذمهواري به د کورنۍ په غاړه. زما قدرمندو، کور کې خور و لور مه پرېږدئ، په نکاح یې ورکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، کله چې تاسو باندې څوک داسې مرکه راوړي چې هغه دیندار او اخلاقي انسان یې، هغې ته خور و لور په نکاح ورکئ. الا تفعلوه، که دا کار ونه کړ تکون فتنة فی الارض وفساد عریض، خور فساد به ترې جوړ شي. د دواړو جهانو سردار وي، که نه یې ورکوئ فساد پرې جوړېږي. زما محترمو، زما خواست دا دی چې په نکاح باندې خپلو خویندو لورګانې ورکوئ. ځوانانو ته نکاحونه وکړئ تر څو د فحشا، زنا، بې حیایۍ، بې غیرتۍ مخه ونیول شي. کومو قومونو کې چې نکاح اسانه ده، په هغې قومونو کې فحشا سخته ده، او په کومو قومونو کې چې نکاح سخته ده، فحشا ډېره اسانه ده. د اسلام د مبارک دین ټول معاملاتي او عبادتي نظام وګورئ، په ټولو کې اسان کار په اسلام کې نکاح ده، ځکه ایجاب او قبول دی په رضا د جانبیانو، په حضور د شاهدانو، په تعین د مهر سره. ایجاب و قبول د 2 کسو، اقلا 2 کسه مسلمانان، عاقلان، بالغان، ګواهان، یا یو سړی 2 ښځې په مخ کې ایجاب و قبول شي په رضا د جانبیانو، مهر تعین شي. دا نکاح اسلام کې د ټولو نه اسانه معامله د نکاح ده، خو زمونږ او ستاسې په ټولنه کې د ټولو نه سخت کار نکاح ده. موږ د خپلو باطلو رواجونو او خواهشاتو د لاسه نکاح په ځان سخته کړې.
راشي اسانه کوي. نو ډیل او مکس په د لور په ورکولو کې مه کوئ. او بیا چې کله چا ته نامزد کړه یا نکاح وتړله بیا کور کې نوره مه کښېنوئ چې واده ورته ډېر وروسته ورکوئ. لکه څنګه چې په ورکولو کې ډیل غلط دی همدارنګې په واده ورکولو کې مکس او وخت تېرول چې اوس یې نکاح وکړي یا کوژده وکړي او 6 میاشتې او 8 میاشتې او 2 میاشتې بعد واده ورکوي، دا هم یو فساد جوړوي او دې نه ډېر فسادونه په ټولنه کې جوړ شوي چې ستاسو نه پټ نه دي او هغه فسادونه روان دي. د خور لور عاجل په نکاح ورکول او عاجل ور ودول په شرعي طریقه دا هدایت د قرآن دی او سنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 لا تؤخرها، 3 خبرو کې تاخیر مه کوه. یو په حضرت کې څه شی دی؟ الایم اذا وجدت لها کفوا، بې نکاح ښځې ته چې کله سیال دې پیدا کړ فوراً یې په نکاح ورکړي. کونډم باید واده وکړي او پیغلم باید واده شي او د هغې رضا پکې معلوم شي. رضا ضرور ده د عاقلې بالغې مسلمانې جنۍ په رضا سره چې رضا یې معلومیږي په سکوت یا په خندا یا په معمولي ژړا سره معلومیږي. لکه د ابو داود شریف حدیث دی چې البکر تستأمر فی نفسها واذنها صماتها، بالغ مسلمان جنۍ نه د پښتنه وشي که هغه چپ پاتې شو دا د هغې دلیل د رضا دی نو هغه په نکاح باندې ورکوي. ډیل او مکس پکې مه کوئ. په دویمه ښځه یې ورکوي، په درېیمه یې ورکوي، په څلورمه باندې ورکوي. چې د جنۍ خوښه یې په دویمه په درېیمه دا عیب نه دی. خپل کلي کې نه د بل کلي کې ورکوي، خپل ولسوالۍ کې نه بل ولسوالۍ کې ورکوي، خپل ولایت کې نه بل ولایت کې ورکوي. ټول مؤمنان مسلمانان دي کېدای شي د ښه اخلاقو خاوند بل ولایت کې، ښه مؤمن دیندار اخلاقي انسان بل ولایت کې بل ولسوالۍ کې بل کلي کې چې د هغې سیال او کفو مسلمان یا اخلاقي خور لور په نکاح ورکوي او د هغې رضا په طریقه معلوم کوي چې الله هم رانه راضي شي او زموږ ټولنه هم برابره شي او د زوم د کور نه هېڅ شی پکې مه غواړئ، مه یې اخلئ. اسلامي نکاحونه عام کوي، اسلامي نکاحونه عام کوي، اسلامي نکاحونه عام کوي، اصلاحات منځته راوړئ، په اصلاحاتو کې زموږ ته شا ودرېږئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.